الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق وقال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم خلفائي قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله قال الذين يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس وقال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وقال عليه الصلاة والسلام أقرب الناس بي يوم القيامة وفي رواية أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أو كما قال درود شريف بجمعه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين جناب صدر مجلس معزز علماء کرام طلباء اعزام عوام مسلمانان ورو دانن ستاسو په دغه دارالعلوم کې چې دا کومه مبارکه اجتماع جوړه شوې ده او د سحر داسې چالو ده دا دغه مدرسې د فضلاو چې هغې کې څه د قرآن شریف نه فارغ دی او څه د رسول الله مبارک د احادیثو نه فارغ دی مشکات ختم کړی دی او مشکات د دوره حدیث دپاره یو موقوف علیه کتاب دی
نو دا حدیث او دا قرآن دا فضلاو دا دستاربندے په سلسله کې د اجتماع جوړه ده. اجلا علماء کرام ستاسو مخ کې غي بیانونه فرمایل او دا غي د بیان نه پس بزسو وي لکه یو سړی په مانځه کې پړومبي رکعت کې سورې ناس وای نو په دا دویم کې بس وای نو ما ته پته نه لګي چې دی علماء بس ویلې سره دا هغه خبرې دوباره وکم او بیا پسرو زرو د پاسه به د ما ګیلټ څه فایده ورکړي. خدا دې مشرانو د دې علماء خواهش دی نو دو خبرې بس تاسو په مخ کې عرض کوم. یو د علم او د علماء مقام او دویم د دې فضلاو اکثریت پکې د طلباء او فضلاو نه نو د طلباء او فضلاو د پاره با یو څو ضروری خبرې عرض کوم. الله دې د اجتماع په خپل دربار کې قبول کړي او به ماته لګي کې او به زما عزتمن درونو تقریب د علم او د علماء سره تعلق لري او کوم علم چې هغې ته زمونږ خلک د دین علم وایي او د شریعت علم ورته وایي. د دین او د شریعت علم هغه دی چې د هغې تعلق د قرآن شریف او د حضور پاک د مبارک و احادیثو سره دی. نو چې د کوم علم نسبت الله سره او د کوم علم نسبت د رسول الله مبارک سره او د کوم علم نسبت د الله د خبرو سره قرآن د الله خبرې او د رسول الله مبارک د خبرو سره تاسو خپل اندازه ولګوئ چې د دین بنیادی څیز اهم څیز او د خدای په نزد د کمال او د برکت څیز به بل کمی. د دین علم دا د انسان نه انسان جوړی او د دنیا دا څومره علمونه چې دي خلق ورته علم وایي. زه اکثر د سکولونو او د کالجونو یونیورسټو ته مې خلق بوځي نو په ډېرو کې مې په دیوال ده ولیدل طلب العلم فریدة علی کل مسلم و مسلمه او دا چې کم آیت مې ستاسو مخکې د علماو د فضیلت ذکر کدیم په دیوالونو لیکلی نو زه هم هلته ورته وایم اصلاح دې ته وایي چې کوم ځای خامي ومونې او هلته د هغې اصلاح کې پیچکس راوالې کومه ډبرۍ خرابه وي هلته یې کس کې دا نه چې ډبرۍ په ګاډي کې خرابه ده او ته کور کې پیچکس راوالې او هلته یې تاوی. نو زه وایم که څوک خفه کېږي او که خوشحالېږي په اصلاح به هغه ځای کې کوو چې کوم ځای فساد او نقصان ویم دا آیت او دا حدیث چې تاسو د علم او د علماو د فضیلت لیکلی دی نو که دام په حقیقت حال برابر لیکلی چیرې واقعي د خدای کوم علما مراد دي دا د هغې د فضیلت دی او د خدای کوم علم مراد دی د هغې د فضیلت دی او ما پې د خپل سکول او یا کالج مزین کړی دی او د برکت دپاره مې لیکلی دی خو ټیک خبره ده. خو که دا دې دې له لیکلی چې زما د سکول دا طالبان او د کالج دا طالبان دا د دې آیت مصداق دی او د حدیث مصداق دی او خدای چې وایي علماو له فضیلت دی نو ته د سکول علم اخلی او د کالج علم مراد کې نو مې ګورې بیا غټ دروغجن دا دې دروغ لیکلی ستا د لغت په اعتبار علم دی پوهېدل زده کړه دانستن او دانست دا ورته ویل کېږي په اعتبار لغوي معانیو لنې عرفي او اصطلاحي له اعتباري په اصطلاح او په عرف کې د خدای او د رسول ستا د دغه حدیث او د قرآن د آیت نه د سکول او د کالج علم ګورې نه دی مراد. خدای چې صفت کوي او پیغمبر مبارک کی صفت کوي او په جنت کې لوی درجې مقرر کړي دي نو هغه دغه صناعاتو باندې نه دي هغې ته صناعات وایي شرعي علوم ورته نه وایي په دغې دا مرتبې خدای نه دي مقرر کړی. خدای تعالی په جنت کې 1500 چنده مرتبه په دې نه درکوي چې د پنچرو چل د زده که او پنچري دنه جوړ شي. دانستن خو هغې ته هم وایي د لغت په اعتبار خو علم هغې ته هم وایي یا د موبایل د جوړولو چل د زده که او ته به علم مې حاصل که دا یو علم دی او د علماو چې جنت کې کومې مرتبې دي هغه راته میلاو شوې نو دا حقیقت دی نه
ٹھیک تا دا یو صنعت دی که د خدای دپاره درست دی کې او د ثواب په نیت یې کې او د مخلوق خدا د خدمت په نیت یې کې اجر به درته میلو شي. خو دا مه وایه چې ما د سیکل یا د ډرایور چل زده که او دا یو علم دی او زه عالم شم د لغت په اعتبار او د علماو مرتبه مې په جنت کې او په دنیا کې حاصله کړه. داسې نه ده، دا کمزور خبره ده او کمزور سوچ دی. رونو قسم په خدای دا چې څومره د دنیا صناعات دي او کاریګری به ورته مونږ ووایو، دا د انسان نه انسان نه جوړی. ګنې تاسو ته په لنډ مثال ویم، په برطانیه کې او په فرانس کې او په امریکا کې دغه علوم په څومره بلند پایه کې روان دي. دی که نه دي؟ لیکن ښځې ته پرتوګ واچو که پرتوګ یې ته وستی ووایه، پرتوګونه یې ته وسته د زنانو نه، او کمیسونه یې ته ویستل او سینې یې ورله بربنډې کړې او خېټې یې والا بربنډې کړلې او هلکان او سړي یو ځای ودرول. نو دا علم د دې خدای صفت کوي. کم علم چې په بلند پایه په یورپ کې دی او ښځې بربنډې کړې، او کم علم چې هلکان پردي او جنکۍ یو ځای کړل، او کم علم چې هلکانو له د پیشوګانو سره د ودونو اجازت ورکړ، او کم علم چې انسانانو له د سپو سره د وادي اجازت ورکړ، او کم علم چې بچې د مور او د پلار نه په یورپ کې لرې کړ. نو د دې علم خدای صفت کوي. دا علم د انسان نه انسان جوړی نه، دغه علم ډوډۍ ګټي. دغه علم د انسان نه مضبوط حیوان جوړی، کلک حیوان. ډوډۍ به څنګه ګټي، بنګله به څنګه جوړی، موټر به څنګه اخلي. هغه علم چې د انسان نه انسان جوړی هغه د قرآن او د سنت والا علم. دغه علم چې کم هغې خلقو سره دی او دا علم چې کم مقاصد دي، قسم په خدای په حیواناتو کې د انسانانو نه زیات دي. دا قسم مې راته ولې خوان. زه به یې دله مثال درکم. نن طب د اعلی درجې یو علم ګڼلی کېږي او ډاکټر نن لوی پوی ګڼلی کېږي. بېشکه موږ انکار نه کوو، بېشکه، لیکن دا پویه د طب د انسان په نسبت په حیواناتو کې په درجه اتم موجوده. زه به یې دله اوس مثال درکم چې هغه درجه اتم څه ته وایي. نو قاری طویل صاحب رحمت الله علیه په دې خطبات کې واقع لیکلی، خطبات حکیم الاسلام. وی یو ځل بانډې ته لاړو، وی د بانډې ماحول مکت نو د شهري ماحول نه هغه زمونږ خوښ شو. په ښار کې دوړې دي، لوګي دي او رکشې دي او موټرې دي او بانډه کې خو مزېداره خشتاب و هوا ده. وی ما هغه رشته دارانو ته وی چې هلکه ستاسو خو مزې دي، دومره خواب و هوا، مزېدار شین کبل او دا چمنونه او خشته هوا. وی دا خو ټیک ده، خو موږ د بیزوګانو نه دلته ډېر زیات تنګ یو. اسنګه وی لوښې تختئ، ډوډۍ تختئ، کټوۍ رانه غونډو تختئ، جامې تختئ، په لوی غم کې مبتلا یو. وی ما وی ودرېږه زه دله علاج کوم. وی ډوډۍ کې مې سنګتیا یا څه دارو زهر واچول او هغه مې په کوټې په سر بیزوګانو ته نوړی نوړی کړه چې دا به راشي، دا ډوډۍ به وخوري، نن به پکې یو سل مړه کړو او سبا به نور یو سل راشي، نو یو ډون حمله به پې بیا وکړو. نو دا بیزوګانې به یو څو ورځې کې ختمې کړو. ډېره ښه ده. وی چې ډوډۍ مې ورته چوري کړه، په کوټې د پاسه مونږ ورته یو طرف ته کېناستو. وی دې کې یو څو بیزوګان رالل، شادوګان. یو هم ډوډۍ رالي پوزې له وړې، بل هم ډوډۍ رالي پوزې له وړې او بویی یې چې دا د خوراک قابله ده او که د خوراک قابله نه ده. وی بیا واپس اږدې وځي. بله ډله راله، هغې مه ډوډۍ وکړه، ته چک یې کړه. ګوره اوس ته چکینګ په څه کې؟ په لیبارټرۍ کې. داسې ده که نه؟ ستا ډاکټر میډیکل سپیشلیسټ چې ټیسټ کوي چا سره کوي؟ وایه هغه د 2000 روپو فیس والا له چې لاړ شي او ته ورته کښېنې، نو لاول به وایي لاړ شه فلانکۍ لیبارټرۍ ته دا وینه دې چک کا، نو بیا راځه. او دغه 20 لیبارټرۍ له ډوډۍ یو نه ده چې ودرېږه سیټې لیبارټرۍ له وړم او یا پیشاور میډیکل سنټر ته هلته لیبارټرۍ له وړم چې دا چک کم چې دې کې څه شته او که نشته. د هغه په سپېمو کې خدای لیبارټرۍ ښودی رالی ګورې چک کوي او هو دې کې خو څه خطرناک جز دی او د مرګ سره تعلق لري. دا م لاړل. لږ ساعت پس یو څو نور رالل، هم لاړل، ډوډۍ وکته. هغه چې لږ یو څو رالل، ګمان کوم چې دا پکې هغه سپیشلیسټان
د لیبارټرۍ په باب کې سپیشلیسټان هغې ډېر غور سره پوی کړ لاړل وی دې کې څه ګورو چې بلا بیزوګان رالل او هر یو بیس سره یو شنه پاڼه ده او پاڼه یو طرف ته کېښودې او په هغه ډوډۍ شروع کړه ټوله ډوډۍ وخوړه او خلاص یې کړه او بیا هر بیز هغه خپله پاڼه راواغېسته ورپسې وخوړه او بیا په کوټه د پاسه په ګډېدو شو ښه ناچ او درز دروز یې وکړه او خټک ډانس وته وی او که بل ډانس وته وی هغه ښه ګډ شو او لاړل خبره ختمه شو مونږ ته یې نیغ نیغ کتل اوهو زمونږ خواري خو لاړه اوبو کې پرېوت ډرون حمله مفتو کې لاړه هېڅ یې ونه کړل اوس دې بیز د څه نه معلومه کړه چې دې کې دا جز شته دې معلومه کړه چې دې کې سنکیا یا خطرناک جز پروت دی دا م ورته پته ولګېده دا م ورته پته ولګېده چې علاج یې په څه دی کوم بوټي کې د دې علاج دی پاڼه م ورپسې وخوړه ځکه نه زه چیلنج ورکوم دې ډاکټرانو له میډیکل سپیشلیست چې څومره دي چیلنج ورکوم داسې دارو دي دي ماته وښیي چې یو لپه زهر وخورې ورپسې بیا هغه دارو وخورې ورسره یې ختمې شته داسې نشته دا درجه تم ټکې مې دې ته ووایي ستا ډاکټر په لیبارټرۍ معلومات کوي بیا دې په دا خپله سپیمو کوي ستا په لیبارټرۍ په 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپۍ کېږي د 20 په سپیمو کې خدای خبر چې کم نمبر مشین پروت دی امریکانی ساخت نه دی او نه برطانیې والا ساخت دی مشین پروت دی معلومات کوي نوعیت معلومه چې د دې زهرو کم نوعیت دی او کم شی والا پکار دی نو آیا هغه ښه شو که دا ښه شو ستا ډاکټر وایي ورشه پلان کې دی کې وینه چیک کا بیا هم یو ریزلټ راوباسي بلبل هغه دا چیکنګ ته محتاجه نه دی او زما یو شاګرد دی د افریقې په سفر تللی هغه راته یو عجیبه واقع وی حکایت وی افریقې ته تللی یو ملک کې نو دې کې خو د ځنګلو کې د کلو نه او د ښاري نه لرې لرې علاقې دي هغې خوارانو ته ډوډۍ وړم نه میلاوېږي دې تبلیغي سفر کې تلم وی یو علاقې ته لاړو ډېره لرې وه وی زمونږ ورځې ختمې شوې نو مونږ واپس راتلو هغه چې کم مرکز و هغې له راتلو نو یو دشت علاقه ده او ځنګل دی هغې کې م ځان ته اور بل کړی دی چای پخاو جامې مامې ځان له وینځلې برابر کړې چې اوس به ځو مرکز ته 2-3 ورځې پس به پاکستان ته نو وی زمونږ یو ملګری و د هغه ګیره به توروله او سر به یې تورو نو چې هلته افریقې ته لاړو او هغه میرو ته لاړو نو هلته کې خو هغه ټوک بیا نه میلاوېده نو هغه ځان سره سنبال کړه چې د دلته دې وي خیر د ګیره توره سپینه چې کلي ته ځم بیا به یې توره سپینه کړه سپینه به توره کړه اوس کلي ته راتلو نو هغه ناست دی نور ته او ځان له هغه دارو راغشتي دی هغه ملهم سي چې دا ویښته توره او ګومنځ ورسره ده او په ګیره راکاږي چې دا ګیره توره کړم وی بیزوګان په دې صحرا کې ډېر زیات وی یو بیز راغی نږدې موږ سره ډېر زیات به وی هغه خوشته دارو او هغه ټوپې غونډ دواړه په پنجه کې ونیول ویې تختول او مخامخ دریاب هغې ته یې شغال کړل وی موږ هم حیران شو هغه ملګري پریشانه شو چې خدایه نیمه ګیره مې توره کړې ده او نیمه سپینه پاتې دا د ما د ګیرې نه خو د جمعیت جنډه جوړه شو دا به څه کېږي خدایه زه کلي ته به زه خو مرکز ته چې ځم خلک به څه وایي چې کاکا داسې شوي دي نیمه ګیره توره ده او نیمه سپینه دلته خو ټوپ بل میلاویږي نه وی هم پریشانه او موږ هم پریشانه وی لږ ساعت تیر شو بیز راغی بیز پیژنې که دا شادو دا د امریکې او برطانیې خلک د هغې د نسله دي تاسو دې شکلونو ته وګورئ ما ته خو زه چې بیز ته وګورم او دوی ته وګورم یو شان راته ښکاري نو وی یو شادو راغی ډکي ورسره دی ای مونږ چې کوم ځای چای پخوله هغه ډکي لاندې نغري کې ومنډل هغه ډکي وسوځول وی هغه ایرې په معمولي په ډکو مکو رابار کړلې وی چې رابار یې کړې اوس وی مونږ ته هم ګوري او خصوصا دغې کاکا ته ګوري چې دا ګیرې دي متوره ده هغه ایرې رالې او په ځان داسې مږي وی مونږ بعضې کسانو چوکې ته ګوته کړه چې بیس خو مونږ له غم پیدا کړی دی او دا زمونږ چای سره ناست دی ولادا چې وی مونږ وی چې هلکه پرېږدی دې کې څه کمال دی ملګري ته هم وی چې دله هلکه هغه د ویښتو تورولو څه دارو یې دله راوړل ښه ګوره تا ته ګوري ډکي وسوځولې ایرې په ځان باندې مږي شی یې دله راوړو دا هماغه بیز معلومېږي چې هغه خلطه یې دنه وغورځوله
وی خیر مونږ مجبور که په دې ملګري چې ته مهرباني وکړه او دا ومږه دې کې څه کمال شته دا تا ته ولې ګوره او دا ډکي ولې استاد او د یرې ولې په مخ ویښته ومږې دې کې څه کمال شته وی سړی مجبور که چې مجبور هم کو او هغه ایرې راواغېسته مونږ لکه څه نقصان کوي خو وبې وینځې که که فایده یې درکړه فبها که نه وبه وینځې صابون سره به وینځې هغه داروی راواغېستله او په دا ږیره باندې مکمل هغه ایرې ومږلې ملګري وی چې ویې مږلې یو 2 منټه تېر شو ویښته چې ټول لاندې پرېوتل خدای پاکه دا څه په غم مونږ هم پریشانه شو هم پریشانه شو چې د هغې سره خو مې علاج کولی شو دې سره به څه کوو خلک به تبلیغ کې لاړې نو ږیره دې وخریله خلک خو ږیره پرېږدي دا څه وشو مونږ هم پریشانه شو مکمل چې څومره ویښتو ټول لاندې ودوړېده بالکل د غریب مخ هم پریشانه مونږ اوس به څه کې اوس به چله یا 4 میاشتې نورې ځکه چې دا او خدای خبر راخیږي که لا نه راخیږي کاندې ما خبره همه ده خدای خبر راخیږي که نه راخیږي وی چې یو څو ورځې تېرې شوې نو په دې مخ باندې یو څو ورځې تېرې شوې نو په دې مخ یې ویښته راوختل او یک تک تور راوختل مکمل تور ذاتي تور ویښته پرې راوختل اوهو لکه دا خو یې ناشنا علاج درته وښه هغه ویښته ورو ورو غټېدل تک تور لکه د 1400 د 1500 1400 کاله هلک چې کوم ویښته راټوکېږي تک تور هیر ټانک او د هیر د هغه ویښتو د تورېدو د قصې نه مکمل خلاص کړی دا زما شاګرد لوی عالم دی په سوات کې دا حدیث استاد دی دا راته هغه قصه کوله 3 سفر یې د افریقې او د مختلفو ممالکو شوي دي 20 ته دا پته لګي شادو ته چې ګیره به پسه توره او داسې چې د دې سپینې نه خلاص شي او د هلکانو په شان توره ګیره دې راوخېږي زه چیلنج دې زه امریکې ته او برطانیې ته او فرانس ته وګرځه داسې ډاکټر ماله پیدا کړه چې داسې دارو درته پیدا کړي کولی شي نشي پیدا کړی نو په حیواناتو کې داسې شته دا د شاتو مچې تاسو ګورئ دا چې ځان نه هغه کور جوړوي چته جوړوي مخمس 15 دیواله یې د هغې 15 کوره او په تیاره کې دننه د اونې په ډټ کې لګیا دي ځان له چته جوړوي کبین او په پیټۍ کې دننه په داسې پیټۍ کې کار کوي چې ښه تیارې وي که لږ رڼا بیا تښتي وګورئ یو کور د بل کور سره سوتر برابر ویښته برابر فرق نه لري یو شان دی تو دی د شاتو د مچو سره پیمانه شته چې په هغې دا ناپ کوي مزې ورسره شته چې په هغې هغه چتنې هغه برابروي هغه بل شي شته هغه ګونګړو هغه ګلکار چې کله ښکته کوي او کله یې پورته کوي ټوله ورځ په هغې تېره کړي هغه ګونګړو سال او ورسره شته نشته نه پیمانه شته نه ورسره سال شته نه ورسره مزې شته او نه د مخکې نه چېرته نقشه جوړه کړې ده ته چې کور جوړی نو د اول به انجینیر له دې نقشه بدله جوړه آرکیټیک ورته وایي او د هغې نقشې مطابق به بیا کار کوي سار ماښام به انجینیر د هغې چیک اپ کوي او د شاتو مچې والا کبین ته وګوره یو کور د بل بالکل برابر په تیاره کې جوړ کړي میټیریل یې کم نه پیدا کړی او څومره قیمتي اعلی میټیریل او بیا هغه چې هغه خوراک راوړي د بادشاه ځان له خوراک دی د بچو ځان له خوراک د دې ځان له خوراک او بیا کم شات جوړی او کم بچی لوزی او بیا په د هغه کمرې مخې ته یو 15 مچۍ ځان له ناستې دي څوکیدارانې چې څوک خودکش را دننه نشي دې دپاره ناستې دي د بلې پیټۍ مچۍ را نشي دوی الاول بوی کې دا زما مرګرې ده او که نه ده نو که مرګرې وي نو اجازت وله ورکړي ځه ورځه مشین ورسره شته چې هغه چیک اپ پې کوي مشین خو ورسره نشته او چې کم د دې پیټۍ مرګرې نه دی هلکه دا خو ځي او دننه نقصان پیدا کوي ملکه راله چې ته مړه نه کړي شات رانه او نه تښتئ نو هغه ځای کې په 15 کسره ونیسي او مړې کړي دا ټول سیسټم د انجینیر زما چې کار کوي اسباب و آلاتو ته محتاج ده او 15 کال او 20 کال په مختلفو یونیورسټو کې ډګریانې واخیستې د هغې نه پس انجینیر جوړ شو د شات مچۍ په کم انجینیرنګ کالج کې سبق ویل کم مشین ورسره په لاس کې دی او کمه پیمانه ورسره په لاس کې ده نو دا سیدونه خدای په حیواناتو کې پیدا کړي
طاقت ته انسان ډیر دی ځکه دی په دې انسان دی نو د دې ریتي سره مقابله وکړي په طاقت یا د زمري سره مقابله وکړي په طاقت جی وجود یې اوچت دی نو د اوښ نه ځان اوچتولی شي جی سترګو نظر مې تیز دی په دې انسان یم نو د پیشو نه زیات د سترګو نظر د بل چا شته جی د سپیمو هغه سونګ مې زیات دی زه راشه که د میږي سره د کینو او مقابله وکړه پته به دې ولګي چې ستا سونګ زیات دی او که د هغه سونګ زیات دی جی د غوږ هغه طاقت هغه مې ډېر زیات دی نو راشه کونی سره د کینوم د سنډاګانو د میخو کې په دې ویښتو کې یو داسې رکوټې غوندې شی کېږي پخوا چې بغلو غلاګانې کولې دا به یې ځان سره ګرځو تار به یې پورې تړلی و په ځنګل کې به یې پرېښود نو چې به په کم طرف روان شو نو دی به وی قافله دی خوا ځکه قافلو کې څاروي وي او دې څاروو پسې زور کوي دا سیزونه خو په حیواناتو کې مشته یو سیز دی چې هغه انسان سره شته او حیواناتو سره نشته څه سیز دی هغه علم د قرآن او د سنت دی انسان به په دې انسان کېږي داسې ده که نه خدای د دې علم صفت کوي کوم نه چې د دواړو جهانو مبارک سردار رالېږلی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الرحمن علمه القرآن خلق الانسان علمه البیان عجیبه ترتیب الله راوړی انسان خو مخکې پیدا کیږي او قرآن وروسته زده کوي دا ترتیب ولې بدل شو الرحمن خلق الانسان مخکې کولو بیا علمه القرآن په کار وروسته ناول دی پیدا شي قرآن وروسته زده کوي او بیا د قرآن سره قوت بیاني وروسته دی نو قرآن مخکې شو تخلیق په منځ کې شو بیا قوت بیاني وروسته شو دا ولې مقصد ته اشارت دی الرحمن علم القرآن خلق الانسان د انسان د تخلیق نه مقصد قرآن زده کول دی مقصد الله مقدم کړ موږ مقصد شاته پرېښی دی او غیر مقصد ته موږ کمالات وایو نه کمال قرآن او حدیث زده کول دی کوم ده چې خدای پیغمبران را لېږلی دی او د هغې نایبان یې را لېږلی دی الله قرآن شریف کې فرمایي والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وی ما د میندو د ګېډو نه پیدا کړی اسم نه زده سړی چې د مور د ګېډه نه پیدا شي څه زده دي اسم نه نو جعل لکم السمع والابصار والافئده غوږونه او سترګې او زړه یې دله درکړل دی څه له درکړل دا غوږ یې دې له درکړه چې ته پې په موبایل ګانې اورې او دا سترګې یې دې له درکړه چې ته میموري کارډ پکې واچې او په دې په موبایل فلمونه ګورې او دا زړه یې دې له درکړه چې د پردو ښځو تصورات پکې کې او سوچونه کې نه لعلکم تشکرون دې له یې درکړل چې د دې اندامونو نه ته خدای معلوم کی په دې سترګو د خدای قرآن ته وګورئ او په دې غوږونو د خدای قرآن واورئ او په دې زړه کې د خدای تصور وکړئ او د خدای د کائناتو الله ته معلوم کی او د دین سوچ پکې وکړي دا د دې اندامونو شکریه درو نو علم د دینه هم شو علما هم دي اوس ځکه دا علم چې چا حاصل کا هغه ته عالم وایي ولې هم دي نه یو حدیثونه مې هم درته یو څه ووایي ایو مثال هم دله درکو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد امام محمد ابن حسن شیبانی دا د امام صاحب هم شاگرد دی د امام ابو یوسف هم شاگرد او د امام شافعی رحمت الله علیه استاد او د امام مالک ابن انس هم شاگرد او عجیبه شخصیت خدای حافظه ورکړې ده په اوور ورځو کې قرآن شریف یاد کړی 7 دن اوور ورځو کې قرآن شریف یاد کړی نو چې دې کله مړ شو نو چا په خوب کې ولید تپوس یې ته وکړو الله د سره څه وکړل دا نکته ډېره قابل غور ده ښه سوچ ورته وکړي وی چې الله ته مخامخ شم نو دا وجود مې رپېده چې خدای ته به ما سره څه کوې نو الله راته وفرمایل مه یریږ هېڅ فکر چې ونه کړي په دنیا کې مې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او چې کومه سینه د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کم هغه د جهنم د اور نه ډکو دا ولې علم د قرآن او د سنت د دینه په نصوصو کې په نور تعبیر شوی دی انوار او نور او د جهنم د اور چې رسول الله مبارک کم بیان کوي نو دا تک تور دی اوس نو رڼا او ظلمت تیاره دواړه نه یو ځای کېږي علم سبب د نجات ته خیرت دی
او د دوزخ د خلاصې سبب دی، نو د دوزخ د اور سره به څنګه یو ځای شي؟ وی بیا مې تپوس وکړ امام ابو یوسف څه شو؟ وی بره مرتبه کې ناست دی. بیا مې تپوس وکړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، وی د هغه خو تپوس مه کوه، په لوړو مرتبو کې ناست دی. د امام صاحب دویم شاګرد امام ابو یوسف، د خپل نوم یعقوب و یعقوب. نو مور رنګ سازی له لیږه چې رنګ سازي زده کړه. نو یو ځل په لاره تېرېده د امام صاحب مجلس و، لکه دا زمونږ ستاسو مجلس دی. نو دی را دننه شو، ګورو چې دا مولیان صاحبان څه کوي. خلکو ته دا مولیان اوزګار خیل ښکاري. قسم دې زمونږ د کار نه کړ. یو طالب به د خدای نه سوال کو، وی خدای حضرت خضر را باندې پیښ کړي چې ما ته د وکړو چې ته داسې مفتو کې مولا شم. اوس هم زمونږ دا طالبان دې پسې ګرځي، چا راته د وکړو مفتو کې مولا شم. مفتو کې مولا کېدل خدای کولی چې خو ګورې د عزت نه خواري به کوي. نو حضرت خضر دون اوزګار نه دی چې طالبانو پسې ګرځي او دواګانې ولا کوي. د هغه خو د حیات او په موت کې اختلاف دی. نو یو ځل جومات کې ناست دی او دا څیزونه دا سنګلې ښودې دي. پخوا به طالبانو دغسې کتاب کتو، کتاب ورته په بالښت پروت دی، هغه ورسره ناست دی. نو چا ورته دروازه وواله، وی څوک یې؟ وی زه حضرت خضر یم. وی مړه بس ما پم که په قلار کښېنه زما خپل کتاب ته پرېږده. وی نه راغلم تا ته چې دوا وکړم چې تا نه خدای عالم جوړ کړي. وی تا ته مې عزت نشته. وی تا چې به وی چې دعاګانې به دې کولې چې خدای حضرت خضر را پېښ کړي، اوس راته دروازه نه کولاوې. نو عربۍ کې دا کونډې نه دا سترګې، د دې یو لغت کې دې تم خضر وایي، خضرون، او دواړو ته خضرین وایي. نو ورته څه وایي؟ وی هغه وخت کې ما ته پته نه لګېده، اوس ما له خدای دوه خضرین را کړي، ستا یو ته مې عزت نشته. زه په منډه ده، زه به خپله مطالعه به کوم. وی طالبه خورې به مولا شي، طالبه خورې به مولا شي چې کتاب ګوره او یادوي شین کې خالونه. نن سبا طالب کتاب ته ګوري او سوچونه په بل طرف علم لاړ برباد شو. قسم دی او څه خدای دې د وفاق سره مخو کړي. بد یې نه ویم چې کوم علمي کتابونه د نصاب نه هغه ټول وویستل، ختم. او څه طالبان په دې سوچ کې دي چې ډیګري والم. نیت درست کې ګورې، طالبانو ته دا وصیت کوم، الله رضا مقصد کې د علم د حصول نه دا مقصد وګرځوئ چې زما نه په الله راضي شي. هغه علم چې تا کې خشیت الهي پیدا نه کړي، دا علم ګورې علم نه دی. صاحب د مرقات کتاب العلم کې لاندې یو حدیث راوړی دی، او بیا د هغې شرحه کې لاندې لیکي مولا لقاري، وی کم عالم چې په خپل علم عمل نی دته عالم ویلم ګناه ده. کم علم چې تا کې خشیت پیدا نه کړي. انما یخشى الله من عباده العلماء. خشیت او خوف. حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله لوی د اجلو شیوخ د حدیثونه او تصوف لوی امام دی، او چې کم وخت کې وفات کېږي طالبان ته ګیر چاپېره تو دي، او دغه وخت کې ورسره کتابونه په لاس کې دي طالبانو سره. وخت د نزع د زنکدن دی او دی درس حدیث کوي. الله اکبر. دغه وخت کې لګیا دی درس کوي. زموږ علماو څومره خدمتونه کړي دین دپاره. طالبان ته تو دی او دی غریب فریادم کوي. اخره کې کتاب بند کوي، راشئ موچت کې په ځمکه مې کښېنه. نو شاګردانو ورمنډه کړي، لاس وښکونه یې ونیو. نو په ځمکه یې ورته بستره چوې نه لرې کېده بستر. وی صاحب د خاورو کېږي جامې، وی په دا خاورو مې کېنوې. نو په خاورو یې کېنو او مخ یې قبلې ته کړ، او شاګردان ته تو دي، او الله ته لاس اوچت کړي، او په چغو چغو په جړا شو. الله عبدالله تعالی در روان دی، خدای څه به کوي ورسره؟ تش تور در روان. د رسول الله مبارک د زرګونو احادیث حافظ، هغه لوی شخصیت. زمونږ علم هغه وخت کې معتد به نه ګرځي تر څو چې د عبدالله ابن مبارک سند کې نوم نه وی. خدای عبدالله ابن مبارک تش تور در روان دی، الله ته به ورسره څه کوي؟ چغې وی جاړې او شاګردان هم جاړې او په هغې کې صوت یې ده. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بی بی وی د شپې به الله ته سجدې کول او جړل به، عبادت به کو. او چې کله به آخره شپه شوه، وی ما ته دا منظر اوسه پورې یاد دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ټبر وایي،
اوس پورې راته یاد دی چې اخره شپه به وه نو ده به خدای ته په ژړا شو او په سلګو سلګو به پروردګار ته ژړل او څه به وې الله اکبر وی ما ته هغه منظر یاد دی هغه اوږده سپینه ږیره مې یاده ده زما په سترګو کې د امام ابو حنیفه هغه لاسونه او ږیره اوس هم دی چې دا ږیره به یې دقسې ونیوله دغسې او د سترګو ته به یې را مخامخ کړه او وی به یا الله ابو حنیفه سره اسم نشته خدایا دغه سپین ډکي د ابو حنیفه د سپینو ډکو لحاظ به کې اسم نشته یو روایت کې راځي د سپینو ډکو فضیلت او د هغې په سبب مغفرت الله ابو حنیفه سره ده هره شپه به ابو حنیفه رحمت الله علیه دا چل کو خدای دغه سپین ډکي د اسم نشته د دې لحاظ به کې حضرت امام کہ محدثین امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5374 احادیث تے نقل دی او چې کم وخت وفات کیږي تاریخ وګورئ وفات کیږي تاریخ وګورئ تاریخ یو صحابی وتوی لک سات پس به رسول الله مبارک سره ملاقات کیږي زما سلام بارس کې بلوی زما سلام بارس کې بلوی زما سلام بارس کې او دی جاړي ای ولې جا لک سات پس د خپل محبوب پیغمبر سره دی ملاقات کیږي او ته جاړي ویاو ولی وی سفر ډیر اوږد سامان ډیر کم دی واقعي سړی دوبۍ ته لاړ شي 2 کاله پس خو به راشي انګلینډ ته لاړ شي او 10 کاله پس خو به ویزه ختمه شي یا بچي به یاد شي یا وطن به یاد شي را به شي خو د مرګ په سفر چې کم سړی لاړ واپس راتلل شته نشته نو ابو هریره رضی الله عنه وایي ماشاءالله کم صحابي حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاء دو لوخی می تو یاد کړي اما احدهما بس هغه می در کې خور که بس توفیق او که دویم دی د بیانوم قطع عدل بلو دو توجیحات دی پدې کې بهر کیف او ای سامان کم دی سفر اوږد علم کې در کې دا خشیت پیدا کړي د علم دی عالم دغه دی چې ستا په زړه کې د خدای یره پیدا شي عالم دغه دی چې ستا زړه کې د الله توجه پیدا شي کم علم کې تاکہ خشیت خوف الہی پیدا نہ کی عمل پدا علم دے پیدا نہ کی په دوکا کې مې پریوزا نظام الملک کې توسی تچاوی مدرسې دې جوړ کړو پلکاو دراهم دې په خرج کل مقصد حاصل نشو ولی وی لاړ چې په خپل چکرو لګاوه طالبانو ته پوښتنه وکړه چې علم سره زده کوي نو چې راغی یو مدرسې ته غټه مدرسې جوړه طالب نه تاسو کوي بچي څه کوي او هغه بیس بدل کی چې څه ته وایي هغه خپل شکل بدل کړی بچي څه کوي علم کو حاصلوم څه د پاره پلار مې جی قاضي او مانم قاضي جوړ شي اوهو دا خدای له نه دی لګي بل نه تاسو کو بچي څه کوي علم زده کوم څه د پاره پلار مې پلان کې علاقه گورنرو نو کزه علم زده کوم چې ته انټرویو مې ورکړه او زم گورنر شم اوهو دا خو دنیا لګیا بل نه تپوس کوي ته څه کوي پلار مې پلان کې مدرسه کې استاد دی نو زم کوشش کوم کمانه مغه سے استاد جوړ شي بس سره کې سوچ کړی چې مدرسې ته بولډیزر علموم او ختمو بس ختم ځکه دا خو ټول الله د پاره نه دی دنیا د پاره لګیا دی چې داسې دروازې ته نږدې شي او طالب ناست کتاب ګوره بچې څه کوي یا خواشه کاکا ما سره دې څه کار نه یو تپوس ته نه کوم ما سره وخت نشته ما نه تپوس مکه بچی یو تپوس ته مسئلې ته تا نه څه معلومات اخلم ولې خفه کېږې وایه بابا خو زر وایه وی ته څه کوې وی زه حدیث زده کوم علم زده کوم څه دپاره زده کوې چې الله رضا شي ایو بچی ورته څه وایي چې الله رضا شي دې دپاره زده کوم وی بس دا یو ته چې طالب عالم شي په دې سوچ نو دا کافي ده ستا د برکته دا مدرسه پرېږدم نه روانه تا نم خدای عالم جوړ کړي هغه ما الک نه خدای څوک جوړ کړل امام غزالی رحمت الله علیه طالبانو تعلق هم د یو څو څیزونو سره دی او یو د الله رضا به زړه کې اچوي څه شی به اچوي په زړه کې الله خبره اورئ که نه څه به اچوي زړه کې بیا ووایه څه به اچوي دا به مقصد چې الله راضي شي ډوډۍ سوچ به نه کوئ قسم مې ربي د الله په ذات چې ډوډۍ به خدای درکوي کافر دی ورکوي چې ستا د خدای دشمن دی تاله به نه درکوي جامه به خدای درکوي ډوډۍ به خدای درکوي عزت د خدای په لاس کې بس کم دنیادار نیک دی علماء سره تعلق دی ښه مینه ورسره کوه او کم دنیادار نیک نه دی علماء سره تعلق نه نه ورته مه کېږه چاپلوسي مه کوه ډوډۍ خدای سره رزق الله سره دا د چا په لاس کې نه دی
دا د خدای په لاس کې دی. ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الله وی د هر څه ان من شیء طالبانو ته پته ده، علم دی، رزق دی، بچی دی، مال دی، دولت دی، د ټولو خزانه چا سره ده؟ جواب راکې یو اندازې سره نازل کړ. ما بكم من نعمت فمن الله. شکل خدای در که، مال خدای در که، عزت خدای در کړی دی، بچی خدای در کړی دی، ارسا الله سره دی. مخلوق ته ولې محتاج دی؟ او ډوډۍ چې خدای مولیانو لکه ما ورکړه، ماشاءالله قسم په خدای که دا چودریان او خانان داسې رزق وخوري لکه خدای چې موږ لکه مرا کړی دی. ټول وایي الحمدلله. یو کور کې باټینګن په هغه شی هغه وخوري، بلکې روجي پخې شي هغوی روجي وخوري، بلکې چرګوټې پوښ شي هغوی چرګوټې وخوري، بلکې الوګان پاخه شي هغوی الوګان وخوري. او طالب له د ټولو کورونه راشي دی دا ټوله وخوري. ښه شو که طالب ښه شو، ښه د عزت په شکل کې ودرلو استاد جیوال روزي خو د خدای په لاس کې. د شپې نه ونیسه شیخ صاحب نه م تپوس کوه، ځه ما نه مه کوه تر د دې پټکي پورې. قسم دی که دا یو مې دوکان کې اغېشتي په مینې خلک راوړي، نخرې پکې لا بلې کوي یاره جي دا رنگ مې خوښ نه دی. نو جی خیر طالب له ورکه، بله طالب له نه ورکوم، جی بله به راوړو. خپل به د یوي د خلکو ورته لس ولاړې عزت قدر شکر الحمدلله. په دې مونږ زما د رب العالمین په ذات قسمي زه خو یو طالب یم، یو چڼې غوندې شی یم، مولا نه یم، دا نور علما کرام دي. او زه په دې خپله طالبیت دومره خوشحال یم چې زرداري به په د خپله کورسۍ دونه نه خوشحال. الحمدلله اطمینان د قلب شته که نه؟ شکر د زړه اطمینان دی، زړه سکون. تاسو له خدای څومره لوی نعمت درکړی دی. څوک لګیا دي په لختو کې کار کوي، چوړې دی، څوک لګیا دي او بیلچې وایي، څوک لګیا دي په پټو کې خدمت کوي، څوک لګیا دي دکان کې خدمت کوي. او ته پیغمبر حدیث ته ناست دی، هغه ګټي او تالی راوړي، ته شکر نه ادا کوې په دې؟ د خدای شکر ادا کړه. جناب نو یو الله رضا، دویم څه شی دی؟ بل ادب به کوې طالبانو ته د کتاب سره تعلق دی، د کتاب ادب به کوې. د استاد سره تعلق دی، د استاد احترام ادب به کوې. د جومات سره تعلق دی، د جومات ادب احترام به کوې. او د عوامو ته هم دا وی د دې څیزونو احترام به کوې. په دارالعلوم حقانیه کې مولانا انظر شاه صاحب راغلی، هغه بیان کو. مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله زمونږ استاد هغې جم دی، د هغې مخکې لګیا د شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه برخور بچی و. ما مې د مور نه تپوس وکړه، د ماره بابا کمره تپوس مې ته وکړه چې زما د پلار دا کټ څنګه داسې بل شان پروت دی، سنتو مطابق نه دی پروت. زما د بابا د کټ د خپې خو مشرق ته دی او سر مغرب ته دی، دا خو داسې پکار سړی سملي چې دا مخې قبلې ته راځي. وی مور مې راته وی چې کله زه واده شم نو ما وله دا کټ د سنتو مطابق داسې واچو. نو وی چې دې راننوتې دا کټ داسې واچو. وی مې چې صاحب دا خو بیا سنتو خلاف ګرځي. وی دې خوا زما د استاد کور د خپې مې هغې ته راځي. دې ته ادب او احترام وایي. او د مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله بیټک ته به مونږ مازدیګر کله ورلو، د هغه یو خاص کټ پروت و په هغه بیټک کې جمعه سرني کټیګانو محله کې. نو په هغې به 2 څادرې پرتې وې. نو یو ځل مې د مولانا نورالحق صاحب نه تپوس وکړ، مې دا 2 څادرې پې ولې پرتې؟ ما څه اورېدلي وو خو د هغه نه مې لږ تصدیق اخېسته. وی په دې کټ کې مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه ناسته کړې. نو چې په کم څادر هغې ناسته کړې ده نو په دې کټ پروت دی، را موږ نه بدلو، د هغې د پاسه بل څادر اچو چې اخیرا شي نو بیا ورته بدلو. دونه احترام مولانا عبدالحق ته جوړېږي. مولانا حسین احمد بدني رحمت الله علیه د مالټې جیل ته صرف د استاد د خدمت دپاره تللی، جیل نه به امان غواړي. نو چې څنګه لاړ سهار وختي شیخ الهند صاحب ته تړ مې اوبه ورپېښ کړې. شیخ الهند صاحب ورته وایي وی حسین احمد جیل خو د دشمن ځای دی، دا تړ مې اوبه دې د کوم ځای نه راوړی؟ وی حضرت تپوس به نه کې خو تا ته به سهار وختي تړ مې اوبه میلاوېږي، د هغه د ګوټنو کې درد و یخو اوبو باندې اودس نه شو کولی. پته ولګېده نو ده به لوټه یا کوزه دروازې نور ته کېښوده. نو مازدیګر خو بیا یخېږي که نه، نو مازدیګر به یې پې کپړې څادرونه واچول. نو د شپې به یې هغه کوزه د خېټې لاندې ایښودې وه، ټوله شپه به یې پې خېټه پرته وه چې د خېټې د حرارت د کوزې له ورځي چې د اوبه رانه یخې نه شي. سهار به یې استاد ته پېښ کړو. دې ته احترام. او زه راته خپل یو چې شمدید واقع ښې. زما په دارالعلوم نعمانیو پانزو کې ما سره یو ملګری و، ډېر ذکي طالب قابل د کوهستان.
مونږ سره به تکرار کو تاسو یقینو کې مونږ به خدای دنه به سلوی علامه به جوړي قابل انتهایی په معقولاتو کې بیا ډېر زیات قابل خدای ولا یو پوهه ورکړې وه حافظه مو هغه توقد او ذکاوت چې څه ته وایي هغه مو قیاست خو یار یو شی پکې و چې بیا ادب ډېر زیات استاد به ډېر زیات خفه کو درس دوران او کله به مونږ ته بارم وي د کتاب نه دی کړی او کله به ویره دې نه پوهېږي زه درته وایم واقعي د هغه توجیه به د استاد نه ښه وه بیا ادبي به ډېره کول ډېره زمانه زه دې قصه خانه کې روان وم یو ځل نو یو سړی مې ولید تور کمیس یې اچولی اوږد او پوزه یې بېدله لیونې نو ما ګمان وکړ مې دا خو دا فلان کې معلوم دی هسې شک مې پرې راغی نو هسې سړي د سودا راشي د شیخ پنساري دکان سره خوا کې دغه ځای کې مې ولید نو زه ورغلم غلې غوندې خدای لیونې داسې نه بل څه درته ونه چې ورنږدې شم نو هسې مې لکه فلان کې خو نه دې وخت کې لږ یو پوټې دماغو کې حوصله وه چې ما ته یې وکتل نو ما ته به مدرسه کې سابق وي سابقه تی ما ویو دویمه خبره دا و یو ګیم ډوډۍ راله واله ما پرتګي نو صرف کمیس نو ما مخامخ هوټل ته بوتم نو هلته کې مې کېنو هغه سړي ته مې لږه څه ډوډۍ موډۍ برابر که په میز ورته کېنو او په رومال مې راویست په هغې مو له خولو پوزم پاک کړل نو ما یو ورېږه دنه معلومات کوم سړی همغه دی که نه دی شک خو لږ په یقین بدلیږي نو تپوس مې ته یو که هلکه فلان کې ما ته وایي سابقه څنګه ما وی خیم باباجي دي هغه خبرې ورته یادې وې هغه زما علما چې کوم زمونږ ساتېده د هغې نومونو تپوسونه یو خبره ټیکه او دوه غلطې دوه ټیکه او یو غلطه خوا ټول منظر اتمانځو محتمم صاحب د مرګرو نومونه اوهو سړی خو مغه دی د ډوډۍ دوران کې پې دوره راله مې د علت ورکړه لوښي ټوله خو غورځو یو چغې وواله بار لاړ او ټول والا ما ته وي ماله د پلوخې په لیونو ترې راوستل مې د پیسې در کوم که ما وی ګوره چې د استاز ادب او احترام پکې نو څومره قابلو لیونی ګرځېدل بازار کې ګرځي لیونی ادب به کوې طالبانو ته خو بالخصوص د کتاب د مدرسې د استاد عوامو ته مې هم چې د علماو طالبانو جومات مدرسې احترام به کوې او هغه علم حاصل کې چې خشیت خوف پکې وي نو خبره مې دې پورې کوله مختصر درته امام ابو یوسف مور رنګ سازی له لیږه نو په لاره د امام صاحب مجلس ته راغی هغه د حدیثو درس ورسره کېناست خوند یې ورکړ نو ماښام ته مور تپوس وکړه وی بچې ته ته خو د شاګرد له استاد جیب کې 2-3 روپۍ ماښام اچوي وی ته خو تش دی او تش راځې څه پیسې اوس استاد جي نه درکوي دی غږ نه کوي نو ورځ دې سره ووت نامور مور پسې را روانه شو مور یې معلومات کوي نو دې د امام صاحب مجلس ته رادننه شي نو چې رادننه شو نو مور پسې رادن اوهو ما خو وی چې دې به رنګسازي زده کړي دی خو دې ملا صاحب سره ناست دی هلته ودرېده امام صاحب باندې اواز راوویست اے مولانا صاحب حضرت صاحب دا د مولا مولانا اصطلاحات ګورې زمونږ دي ښه زما دا بچی خو د لوپر که ولې نو یې زه لیږم چې څه هنر زده کړي تا ځان سره کېنولی دی او دغسې راته نیغ نیغ ګورې امام صاحب ډېر هوښیار که زما غوندي مولا و دې بوزه بچی د مټه نیسه نه مې پکار امام صاحب له خدای هوښیارتیا ورکړې وه ګورې علم له پوهه ډېر عقل پکار دی اوس بعضې خلک یي چې د هغوی به علم یو منی عقل به لس منی نو خدای به ډېر کار والی او بعضې به دی چې علم به منی خو عقل به چوټاکې وي نو خلک به هم تباه کړي او ځان به هم تباه کړي نو امام صاحب ورته څه وایي وی زه ورته هنر ښیم که نه وی ته ورته څه هنر ښې وی داسې هنر ورته ښیم چې بیا به د پستو چلغوزو بادامو حلواګانې خورې نو زه خپله طالبانو ملګرو ته کله کله ویم د امام ابو یوسف د مور په خوله کې ورته اوبه راغلې ولې ځکه وی ورته وی استاد جي وی دا هنر به کله زده کوي کله به زده کوي مې دا ټکې چې وي چې کله به زده کوي نو مالواسم د خلکو خو هغوی بدنام پې مولیان دي او ټوله د یې میانو وخوړه واده کې 2-3 مولیانې غریبانان هغوی هم د شرمه نه خوري او ټوله دوی وخوړه وایي مولیان الوا د ملا خوښه ما وی بلکل خوږ شی دا د پیغمبر مبارک خوښ زمونږ هم خوښ دی نو خدای پاک د هغې یعقوب د امام ابو یوسف جوړ کړ امام صاحب د هوښیارتوب درته وویم یو ځل مجلس کې ناست یو ښځې یو ماشوم له سیب ورکه سیب
ډېر خلک امام صاحب پسې هم لګیا دي ګړې وړې وایي څوک څه وایي څوک څه وایي. ډېر لوی تقوادار سړی امام ابو حنیفه رحمت الله مخکې مې راوځو کې یو سړي نه یو ډېره خطرناکه خبره واورېده او ډېر مې طبیعت خفه شو. مړه وي امام صاحب مثال خو د یو ټوټی دی ټوټی نور څه ګنده خبره یې وکړله. ما یې د خدای نه ویرېږه کم وخت د په لوی غم به مبتلا شي. خدای په لوی غم مبتلا کړی دی. نو امام صاحب له یو سیب چا راولېږه یو ماشوم راوړه چې راویړه چاړه ورسره وه. امام صاحب هغه سیب چاړه واخېسته په دا منځ یې نیم کا ماشوم له یې ورکړي دا واپس دی ښځې له ورکړه. شاګردان ته وایي صاحب هغې غریب یې دله سیب راولېږه او چاړه یې مو سره راولېږله او تا وله په منځ نیم که واپس دی وله ورکړه. اوس ما لکه څوک سیب راولېږي او چاړه م ورسره وي څه به ورسره کوم خورو به که چړوکۍ پسې به څه منډې وه هغه په منځ نیم که واپس یې ورکړه. شاګردان دا دې څه وکړل وی سادهګانو دا سیب یې خوراک له نور رالېږلی وی دې ښځې د سیو په شکل کې د خپلې مسلې تپوس کو چې زما ماهواري خیر د هغې رنګونه یې سیو د پوستکي په شکل کې وي کله رنګ خړ راځي کله تور راځي کله زیړ راځي کله شین راځي نو زه به تر کومې پورې مونځ نه کوم. نو ما ورته سیب په مین نیم کو چې په دا موده د ماهوارۍ د حیض کې تر څو دغسې سپینوالي دي راغلی نو هغې پورې به مونځ نه کې. دومره هوښیار سړی. یو ملا صاحب و د امام صاحب ډېر سخت مخالف و په هغه زمانه کې ښځې سره یې د شپې ګپ شپ لګاو. ښځه ورسره روانه شوه چې روانه شوه ښځې ورسره خبرې نه کولی. دې ورته وایي ما سره خبرې کوه او ورسره نه کوي. ښځه خاوند کله روانېږي نو اخره کې دې ملا صاحب له دمکي ورکړه وی که ما سره د سبا خطو پورې خبرې ونه کړې نو په درېو طلاقو طلاق دا ښځه خو طلاق نه یاري د دمکي ورکوله چې دا به خبرې شروع کړي منځ کې چې د دمکي ورکړه هغې بړستن ته وخته او یو طرف یې سر نه ته وکړه او بل د خپو نه ویزاړو خبرې د سره نه کړو پیشار حق تک ملا صاحب کېناست خدای دا څه په غم وړېدو ما خو چې دا سپېره به خبرې شروع کړي ای مردار یې خو سر هم پټ مینځداري شروع کړه خوند نه کوي لاړ امام صاحب پسې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شپې پاسې وی راشه په دې غم اونېدنې وی زمړ الله به خیر کړي. دی راغې کور ته ښځې ته بیا کېناست مینځداري کوي هغه همغه اشارې ورته کوي چې خدای به سبا راوخېږي نه کوم خبر. بیا امام صاحب پسې لاړ اخره کې امام صاحب مجبور کړی وست ګوره اوس علم د هغه هم شته او د امام صاحب هم شته عقل ته ګوره اوس پوهې ته وایي زه ښځې سره دې کښېنه دې ښځې سره کښېنه. امام صاحب راغې د جومات ګوټ کې ودرېد او بانګ یې شروع کړه. سبا ته لاله پنځلس شل منټه پاتې دي. الله اکبر الله اکبر. ښځې خو وایي چې ملا صاحب خواله بانګ وایي چې سبا راختلي سړي ته وایي اقه دې سبا راوخت تا نه خدای خلاصه کړم. امام صاحب आवाज ورکوي سبا نه مخکې دې خبرې وکړې بانګ مې راته مخکې ووایي طلاق نه دی شوی. یو خارښتي ما ته چېرته ولېږه دا خو یې ظلم وکړه خارښتي خو پېژنې که وی حق یې وو دا ښځې ما وی نه طلاق خو ډېر خطرناک شی دی مباحاتو کې مبغوض شی دی ابغض المباحات او دا ښځه جذباتي وه که دا طلاق واقع شوی بیا به ښځې څه کول سړي به څه کول دو خاندانونو منځ کې دشمني به راغلې وه بچي به ضایع شوي. نو امام صاحب ډېر هوښیار سړی و نو داسې هنر ورته ښیم چې بیا به د پستې بادام حلواګانې خورئ. نو د امام ابو یوسف نه خدای پاک د هارون الرشید قاضي القضات جوړ کړ چیف جسټس چې ورته چودھري کاکا په کرسی ناست. نو یو ځل هارون الرشید دا خپل طباخ حلوا پخ کړی و نو چې راویړوي دا امام قاضي صاحب له یو څه په کار دی چې ښه خوراک قاضي صاحب وخوري. نو قاضي صاحب له هغه حلوا یې وړه نو مور ورسره ناسته وه. نو امام یوسف مور ته یې بیبې خوره مور یې خوره هلکه ګورې دا مور او بیبي زمونږ اصطلاح ده ښه هسې نه په موت اعتراضونه کوي چې بیبي هغه زمانه کې کوم ځای دا ټکې خو پکې نه وې راغلی خوره وی دا څه شی دی وی زما د استاد خبره دی یاده ده مور یې وجړل وی ابو یوسفه الله دې ستا استاد د ابو حنیفه په قبر انوار نازل کړي داسې هنر یې درته وښو چې نن د بادشاه په کرسی ناست دی که ما واله هنر دې زده و نن مې لاس او خپې د رنګونو ډکو په نورونو باندې منډې وه. قسم دی علم او علما دا خدای ته ډېر نږدې دي. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. عقل سوچ نه کار والا عالم او غیر عالم برابر نه دی. علماء له خدای ډېرې مرتبې ورکړي. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. او رسول الله مبارک فرمای یو حدیث چې چا یاد کړ یو حدیث الله نظر هغه سړی دی وی الله خوشحاله کړي چې زما یو حدیث یاد کړ وویرېد
او بیا یاد کر او بیا پی عمل وکړه ووعاها عمل سره شي ښه محفوظ کېږي او بل ته ورسو او بل ځای کې راځي الله زما په خلیفګانو رحم وکړي وی دا الله رسول ستا خلیفګان څوک دي هغه خلک چې زما حدیث اوري بل ته رسي او بل پې پوهیږي او بل حدیث راځي رسول الله مبارک فرمایي وی د قیامت پر ورځ ما ته ډېر نږدې سړی به څوک وي هغه څوک چې په ما ډېر درود شریف وایي دا به ډېر نږدې او دا زما دعوه ده چې د محدثینو نه او د طالبانو د حدیثو نه زیات درود شریف په نبی علیہ السلام بل څوک نه یو حدیث کې رسول الله مبارک مبتدا شي دی وی صلی الله علیه وسلم کله ذوالحال شي کله موصوف شي کله ضمیر راجی شي او هر ځای سره دی وی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم قسم دې کړه حدیث د استادانو او د شاګردانو درود شریف دوی شمیرل په تسبونو به نشمیرل شي دا ګور ډېر لوی مقام دی نو دا خو زه خو ډېر خوشحاله شم دا مدرسه په دا پټ ګوټ کې دا خو ماته نه معلوم په دې لار به تېرېدم ما ته پته نه و چې دا دومره ښکلې لویه مدرسه او شانداره آبادي په دې مدرسه کې ده او ډېر لوی د دین خدمت پکې کوي دا راته یقینا پته نه دا مې په لومبي ځل ولیدله نو ډېر زیات خوشحاله شو شاه صاحب محترم او د هغه چې څومره دوستان دي او استادان دي مدرسین دي هغوی ته زه مبارکباد او خراج تحسین پیش کوم او چې څوک په دې مدرسه کې لګیا دي سره مدد کوي الله دې د دنیا او د آخر اجرونه او خیرونه نصیب کړي ګوره څومره لوی خدمت د وړې دورې پورې مشکات د احادیثو بهترین کتاب دی ګوره په ټولو کتابونو کې رښتیا خبرې خیر زه به کمزور د مشکات د ګران کتاب بل نه د سیاح سته او د نورو کتابونو دارمي او بهقي وغیره د ټولو احادیثو مجموعات او زمونږ د حنفي مسلک د علماو د پاره ګران کتاب دی بخاري آسان دی ردی پر نسبت یو نکته شته خو هغه درته دې وخت کې نه وی نو زمونږ د حنفي علماو د پاره خصوصا مشکات زیات دی ګران کتاب د هغې ختم هم پکې وشو او بیا هدایهګانې هدایه اخیرین د هغې نه ګران کتاب بل نشته سخت کتاب دی او د فقه د قواعدو یو مجموعه بهترین کتاب ته بل نشته نو دا ډېره لویه خبره ده چې دا دومره یو عظیم اداره دلته کې په دې آبادۍ کې چلیږي دې کې به ډېرو خلکو دوی سره مالي بدني تعاون کړي هغوی ته هم دعاګانې کوئ ښه چې کم د علماو دوستان دي زما چې څومره دوستان دي نو زه خپل دوستان په خپلو دعاګانو کې خامخا یادوم دا مې عادت دی نو تاسو سره هم چې څوک دوستان دي او چا سره مدد کړی دی د دې بلډینګ په شکل کې د کتابونو په شکل کې خامخا ورته دعاګانې کوئ خدای دې ستاسو دا خواري دا قبوله کړي او کم طالبان چې د قرآن نه فارغ شوي دي الله دې عالمان کړي او چې کم د وړې دورې نه فارغ شوي دي الله دې کامل او نافع علم نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین